السلام علیکم ګران ملګرو خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. یو ځل بیا تاسو ته بوکارشل ټریډینګ انسټیټیوټ څخه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. غواړم تاسو سره نن د السیشن په اړه باندې خبرې وکړم چې السیشن څه ته ویل کیږي، څه وخت رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي، په دې حالت کې څه شي کیږي، کوم شي ته باید موږ فکر وکړو. ګوري موږ په عموم کې په کریپټو کرنسي مارکیټ کې دوه سیشن لرو. یو ته الټ کوین سیشن وایي یا ورته الټ سیشن ویل کیږي او بل بیټ کوین سیشن دی. صحیح ده. په الټ سیشن کې یا په الټ کوین سیشن کې یوازې کوینونه حرکت کوي یا مثلا لوړ حرکتونه کوي، او په بي ټي سي سیشن کې هغه کوینونه چې هغه په بي ټي سي پورې اړه لري یا اړوند د بیټ کوین یا خپل بیټ کوین دا حرکت کوي. صحیح ده. الټ سیشن چې کوینونه ډیر لوړ حرکت وکړي دې ته الټ سیشن ویل کیږي. او الټ سیشن یا د الټ کوین یا د الټ سیشن په وخت کې زیاتره وخت له بیټ کوین څخه زیاته ګټه ورکوي. کله چې الټ سیشن شروع وي د نسبت تر بیټ کوین نور کوینونه زیات دغه ورکوي. الټ کوینز په مومنت کې زیاته ګټه ورکوي. یعنی د دې څخه هدف دا دی چې پیسې له بیټ کوین څخه الټ کوین ته ځي. خلک کم پوزیشنونه چې مخکې په بیټ کوین کې درلودل هغه دوی بندوي او الټ کوینز ته خپلې پیسې استوي، او کله چې څومره پیسې یو عاید یو کوین ته زیات ځي د دې قیمت پورته کیږي. صحیح ده. اوس نو تاسو دې چارت ته وګورئ. دا چارت د بلاک چین سنټر ډاټ نیټ دی چیرې چې موږ ته د الټ سیشن انډیکس راشي چې الټ سیشن کله شروع کیږي. خو دا چارت موږ یوازې د کنفرمیشن ټول لپاره کاروو، نه د یو سیګنل لپاره چې موږ خپل ځان باخبره واوسو. په دې چارت کې تاسو وګورئ موږ تقریبا 4 پارټ لرو یا موږ 4 برخې لرو. د حساب له نیغا څخه له 0 څخه تر 100 پورې موږ 4 برخې لرو او د هره برخه پر خپلو کټګورۍ باندې ویشل شوې ده. ګورئ دلته تاسو وګورئ له 0 څخه تر 25 پورې دا ساحه. صحیح ده. له 0 څخه تر 25 پورې دا د بیټ کوین سیشن دی. دې ته د بیټ کوین سیشن ویل کیږي. په دې سیشن کې څه کیږي؟ په دې سیشن کې بیټ کوین تر ټولو په اعلی درجه کې. صحیح ده. مطلب بیټ کوین د مارکیټ یو کینګ. په دې کې په بیټ کوین سیشن کې الټس بریډینګ کوي، مطلب ډاون ځي، خلکو ته تاوان زیات ورکوي، سم تحلیل پر غلطه لار بیایي، مطلب د ګډوډ کنفیوژن حالت یې پکښې. نو تر ټولو په بیټ کوین سیشن کې تر ټولو ښه ټریډینګ کول هغه یوازې سیف پلیس چې کوم دی یوازې بي ټي سي کې انټري اخیستل یا په بي ټي سي کې پوزیشنونه نیول، یا هم هغه کوینونه چې د بي ټي سي اړوند دي په هغو کې پوزیشنونه اخیستل. دې ته څه شي ویل کیږي؟ دې ته بیټ کوین سیشن ویل کیږي. او بل دی له 25 څخه تر 50 پورې، له 25 څخه تر 50 پورې دې ساحې ته ترانزیشن زون ویل کیږي. صحیح ده. ترانزیشن زون. په ترانزیشن زون کې څه شي کیږي؟ مارکیټ کنفیوژن یي، مارکیټ په یو ګنګوسه حالت کې بیټ کوین او نور الټ کوینونه میکسډ په مخلوط ډول باندې هیڅ حرکتونه نه لري، که لري هم غلط حرکتونه. صحیح ده. په ترانزیشن زون کې څنګه ټریډونه باید ولګول شي، کوم اټکل چې سوی دی یا کوم پریډکشن چې پخوا سوی دی د کریپټو کرنسي مارکیټ ته، یعنی غټو متخصصینو دا ویلي دي چې په ترانزیشن زون کې یوازې سکالپینګ بهتره دی تر دې چې تاسو لانګ ټرم هولډینګ وکړئ. یوازې سکالپ ته مخه کوي. یعنی دا ساحه ترانزیشن زون چې له 25 څخه تر 50 پورې موږ بللی شو یا ورته ویل کیږي. صحیح ده. دریم چې کوم دی الټس ویکینګ اپ زون. الټس
ویکینګ اپ زون له 50 څخه تر 15 پورې دې ساحې ته چې ویل کېږي الټس یا الټ کوین ویکینګ اپ، یعنی الټ کوین راویښیږي، راپورته کېږي له 50 څخه تر 15 پورې. په دې سیشن یا په دې موسم کې څه کېږي، که ووایم په دې کې سمارټ مني یا هوښیارې پیسې یا هوښیار پانګوال داخلیږي. صحیح ده؟ او په دې کې اکثره وخت بیټ کوین سایډ وی حالت ته ځي، رینج. صحیح ده؟ او په دې حالت کې یو ښه دغه جوړیږي، یو ښه پوزیشن جوړیږي تر څو ته یو ښه تحلیل وکړې او ځان و الټ سیشن ته برابر کړې. صحیح ده؟ دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته الټس ویکینګ اپ ویل کېږي چې له 50 څخه تر 15 پورې دا ساحه ورته ټاکل شوې ده. څلورم چې کوم دی له 15 څخه تر 100 پورې دا تر ټولو یو مهم زون دی. یو له 0 څخه تر 25 پورې، بل له 15 څخه تر 100 پورې. دا دواړه ډېر امپورټنټ زونز دي. له 15 څخه تر 100 پورې دې ته الټ سیشن ویل کېږي. څوک ورته الټ کوین سیشن وایي، څوک ورته الټ سیشن وایي. صحیح ده؟ په دې وخت کې چې شپېږي څه کېږي؟ که زه ووایم په دې وخت کې الټ کوینونه د دې مارکیټ بادشاهي کوي پر دې مارکیټ باندې. د دې مارکیټ ټول واک یوازې الټ سیشن اخلي په دې موسم کې، یعنی د الټ سیشن په موسم کې ټول مارکیټ د الټ کوینز د خوا څخه کنټرولېږي. صحیح ده؟ هغه که سمال یا میډ کیپ کوینونه وي دا په ډېره سختۍ سره پمپ کوي. صحیح ده؟ بل میمی کوینونه دي، ای آی کوینونه دي، گیمینګ یا هم داسې نور پروژې دي که وایي دا پلاینګ کوي، یو مخ اسمان ته خیږي. صحیح ده؟ نو دا موږ ته له 15 څخه تر 100 پورې تر ټولو مهم زون دی او دا زون اوس را روان دی. کیدای شي یو هفته وخت ونیسي، کیدای شي 15 ورځې وخت ونیسي، یا کیدای شي 10 ورځې وخت ونیسي، خو راتلونکی دی، ډېر ژر راتلونکی دی. د الټ سیشن د شروع کېدو علایم څه شي دي؟ ګورئ دا ډېره حساسه موضوع ده. کله چې الټ سیشن شروع کېږي دا 7 علایم لري، یا کیدای شي ډېر زیات ولري، خو زما خپله 7 زده دي. اول علایم یې دا دی چې بیټ کوین سایډ وی ته ځي په رینج حالت کې. صحیح ده؟ یعنی بی ټي سي نور کوي فمپ نه کوي او نه کوي بریک اوټي او نه سخت دمپي، یوازې سایډ وی حالت. او دلته سمارټ مني له بیټ کوین څخه مخکې چې کوم دی سیګنلونه یا پوزیشنونه نیولي وه هغه دوی بندوي په بیټ کوین کې او سوکه سوکه الټ کوین ته ځي. صحیح سو؟ دا اول علامه سوه د الټ سیشن. صحیح ده؟ دوهم بیټ کوین ډومایننس یا بی ټي سی ډي دا کښته راځي. دا چې بیټ کوین ډومایننس څه ته وایي پر دې به مو انشاءالله متصلا وغږېږو. صحیح ده؟ بیټ کوین ډومایننس ډېر ډاون راځي. صحیح ده؟ دریم ټوټل 3 په ټریډینګ کې ځان ته یو چارټ دی. صحیح ده؟ دا بریک آوټ کوي. کله چې دا بریک آوټ وکړي 115 ایکس څخه تر 155 ایکس پورې کوینونه لوړ حرکتونه کوي. څلورم الټ سیشن انډیکس کوم چې اوس موږ پکښې ولاړ یو. الټ سیشن انډیکس له 50 څخه پورته کېږي. دا هم د الټ سیشن یو علامه ده. که وګورو اوس پورې الټ سیشن انډیکس بیخي په 40 ولاړ دی. یعنې له دې څخه معلومه ده چې الټ سیشن را روان دی. مهمه دا ده چې تاسو خپل پریپریشن وکړئ، امادګي ونیسئ، همدا وخت دی. صحیح ده؟ او له 50 څخه تر 15 پورې الټ کوینز راپورته کېږي او په 15 کې خو نو بیخي پول الټ سیشن شروع کېږي. پنځم ایدریم یا ای ټي ایچ له بیټ کوین څخه دا هم د الټ سیشن یو علامه ده چې ای ټي ایچ له بی ټي سي څخه سټرانګ حرکتونه کوي. صحیح ده؟ یعنی ای ټي ایچ د بی ټي سي څخه سټرانګ سي، که وي سی ډي بیخي اپ ټرینډ ته ولاړ سي، دې ته څه شی ویل کېږي؟ دا هم د الټ سیشن یو علامه ده. بل
شپږم علایم دا ده د الټسیشن ده چې په دې کې سمال اند میډ کیپ کوینز ناڅاپه پمپ کیږي. لکه اوس چې زه په مکسس کې اکثره وخت ګورم په نیویارک ټایم کې یا په لندن ټایم کې یا په ایسیا ټایم کې اکثر داسې کوینونه یي چې بیخي موږ هیڅ اټکل پرډکشن یا موږ هیڅ دا تصور نه کوو چې دا به پورته ولاړ شي. ګورو غټ کینډل یې جوړ کړی. ګوري دا هم یو علامه کیدای شي د الټسیشن ده. صحیح ده. 0 څخه تر 50% پورې داسې کوینونه ډېر غټ حرکتونه کوي لکه میمیز دي، اي آی دي، ارټیفیکل انټیلیجنس گیمینګز کوینونه دي، په ټویټر او ټیلیګرام کې شور جوړ شي چې پلانکی کوین هاسي او داسې. صحیح ده. نو دا و د الټسیشن په اړه باندې زموږ معلومات. اوس نو مهمه دا ده یوه د سمارټ ټریډرز یوه قاعده تاسو جوړ کړئ، په ځان کې دا شی راولئ. په الټسیشن پسې هیڅ وخت منډه مه وهه، هیڅ کله مه ورپسې ورځغله. هغه خپله تا ته راځي، اما ته باید تیاری ورته ونیسي. اکاونټ دې ریډي کړې، اوس له پوزیشنونه واخلې، په مارکیټ کې په احتیاط ډول باندې ولاړ سي. دا ټول څه شي دي؟ دا د الټسیشن علایم دي او موږ باید ځان ورته اماده ونیسو. نو دا و زموږ د نن ورځې موضوع چې ما تاسو ته وړاندې کړل. تر راتلونکي موضوع پورې د خدای په امان.